وإذ استسقى موسى لقومه دلتا بدی مبارک آیات کې اتم نمبر نعمت ذکر کی انفجار الماء من الحجر فانفجرت سرق الله پاک فرمایي وإذ یاد کې استسقى موسى لقومه چې طلب د اوبو موسی علیه السلام د خپل قوم لپاره فقلنا پس موږ ورته ویل اضرب بعصاك الحجر او په دې خپل ام صاحبانی تیګه عبارت کی تقدیر دی فضربا وانشق الحجر تیګي وهلا او تیګه وچاو دی دلا چې وی وهلا وچاو دی دلا فانفجرت منه 12 عینا روان شوري دی تیګه نه دولسکینی او چابل چې خپل ممن کې به جنگ منګ راکړ لپاک فرماینا دا دولس قومونو قد علم كل ناس بشک په جندل هر ډلې هر قبيله مشربه مغفل چینا د سبارک تقدیر دی وقلنا لهم او فرمایلی موږ دوی ته چې کولو وشربو خوراک او اسکا کوي من رزق الله د رزق د الله پاک ولا تعثوا او مگر زي فل او د پسمکه کې مفسدين فساد کوونکی وسغه دې عقوبت خلاصه کې چې ویلو چې به عقوبتونه غيو قوت اوس کې څه د دې عقوبت دی آیت ذکر کی الله پاک فرمایي و ایدیات کې هغه وخت قلتم چې تاسو یا موسی علیه السلام نصبر چرې موږ صبر نشو کولای علی طعام واحد په یو قسم طعام باندې من دوی به خورلو د سلوا سره دا ځواب به یو ځای کول یو طعام ته جوړول نو تاسو ویلې موسی علیه السلام چرې موږ صبر نشو کولای علی طعام واحد په یو قسم طعام باندې ایو قسم طعام چې شو المن الذي ياكلون بالسلوا ترجبین او مرزان یې څه کول فدعو لنا نو دعا وغواړه زموږ لپاره ربک د خپل پروردګار نه یخرج لنا چراو باسي من مما تنبت الارض دا غشګنا چراش نه کوي ازمکا اچ شه دې مم بقلیا ترکاری دې ازمکی دي وقثائها او تريد دې ازمکی دي وفومها او دا شانتا غنم دې ازمکی دي یا وګد دې ازمکی دا دې ترجمه فوم یا غنم یا وګد وعدسها او دغه شانتا داد د ازمکی وبسولها وفياس د ازمکی قال موسی علیه السلام ته فرمایله تستبدلون الذي آیا تاسو غواړئ هغه شی هو ادنا چې ډیر د کم مرتبه والا د بالذي په مقابله د هغه سکی هو خیر چې ډیر بهتر دی رسول الله ډیر اوچت شی بدو ویلې چې بيتو مصر لار شي تاسو یو خار د خارونو ته فإن لكم بشك ملاوی به تاسو د پاغه خار ما سالتم هغه چې تاسو یې واړی چې دا مخکې ذکر وشو چې دوی تلاړ سرکشي نه فرمانی شروع کړه الله پاک فرمایي وضربت عليهم الذله مقرر کړ شو په دوی باندې ذلت والمسكنه غریبی په دوی باندې ذلت مقرر شو فقر فی الباطن او مسکنت فقر فی الظاهر زين د فقر نډک شو او ظاهرا د فقر نډک شو وباو بغضب من الله يختشف غصه الله پاک باندې ذالک دا دوی چې اختشو د الله پاک په غصه باندې دي دا په دی وجه باندې انهم كانوا بشکو یکفرون بیاات الله کفر کول په آیاتونو د الله پاک باندې ويقتلون النبیین او دوی وجه پیغمبران بغیر الحق بدون جرم شرعینا ذالک دغه وجل د پیغمبرانو بما عصوا په دی وجه باندې چې دوی ګناهونه کول وکانو یعتدون چې د حد نه تجاوز کولو چې د حد نه